سلامونه ملګرو، هیله لرم چې روغ جوړ خوشحاله او په صحت منظم بایاست او د صحت جامې به مو پر تن وي. ملګرو، څنګه کولی شو چې دغسې په خپلو جامو کې د یو چا تصویر ولګوو؟ نو ډېره اسانه او خوندورې طریقه ده. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو تر ویډیو د مخکې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو هیله کوم دا زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو لومړی تر تاسو پورې در ورسیږي. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. دې لپاره به تاسو لومړی راشئ یو ایپ په ډاونلوډ کړئ. د دې ایپ لینک ما تاسو ته په ډسکرپشن کې درکړی دی ملګرو. له هغه ځای څخه به تاسو ډاونلوډ کړئ. چې کله مو دا ایپ اوپن کړو، دا ایپ مو چې کله اوپن کړو، زه یې اوپن کوم ملګرو. دا تصویر بیرته شاته بیایم. په دې کونج کې به تاسو پر دې نښان باندې کلیک وکړئ. لومړی چې تاسو تصویر ورته انتخابوئ. چې کله مو پر دې ځای باندې کلیک وکړو ملګرو، نو تاسو ته به دلته تصویران راواړي چې هر تصویر مو لومړی انتخابوو. مثلا زه هم دا تصویر انتخابوم. دا دی ما تصویر انتخاب کړو ملګرو. چې کله مو تصویر انتخاب کړو، بیا به راشئ تاسو په دې ځای باندې به کلیک وکړئ. پر دې ځای مو چې کله کلیک وکړو، لږ صبر ورته کوو ملګرو. نو تاسو ته به داسې شکل راخلاص شي ملګرو. دلته تاسو رنګ هم خپلو جامو ته ورکولی شئ. مثلا دا رنګ، دلته تاسو رنګ ته تغییر ورکولی شئ. چې کله مو تصویر کې راوستو، بیا په دې ځای باندې کلیک وکړئ. پر دې ځای مو چې کله کلیک وکړو، دلته به تاسو ته تصویران راواړي. مثلا زه اوس په دې کې یو تصویر ایډ کوم. زه هم دا تصویر پکې ایډ کوم ملګرو. دا دی ما تصویر ایډ کړو ملګرو. دا دی ملګرو تصویر راغی. بیا پر دې ځای باندې کلیک وکړئ. پر دې نښان باندې به کلیک وکړئ. چې کله هم پر دې ځای باندې کلیک وکړو، نو دا تصویر به له تاسو سره سیو شي ملګرو.